الحمد لحضرت الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة اما بعد عقیده د ختم نبوت څه ته وایي د دې اهمیت څه دی انشاءالله ټایم په ټایم باندې به د دې باندې یو درس کیږي اولنی درس دی مختصر د نوجوانانو دپاره چې عقیده د ختم نبوت وایي څه ته نو اول نمبر خدا چې د سلو آیاتونو د قرآن کریم نه دا ثابته ده او دا د ذریات دین نه ده او د لس د پاسه د 200 احادیثونه دا ثابته ده او مختصر تعریف آسان دا دی ګوره به دې هر څوک پوهېږي چې پیغمبر علیه السلام آخري پیغمبر دی به دې یو مشر هم پوهېږي خو که ته ورته وایې چې عقیده د ختم نبوت وایي څه ته نو خو زمیندار کاکای به دې ټکي نه پوهېږي باقي به دې هر سړی پوهېږي مختصر تعریف یې دا دی د پیغمبر علیه السلام د نبوت میلاوېدو نه پس دا ټکې پکې یاد ساتئ د نبی علیه السلام د نبوت د میلاوېدو نه پس بل پیغمبر هغه به نه وي او د هغې منلو ته مونږ تیار نه یو که یو سړی وي چې د نبی علیه السلام نه بعد یا د هغه د مرګ نه بعد بل پیغمبر به نه وي نه راځي دا خبره غلطه ده ولې چې د پیغمبر علیه السلام په ژوندانه باندې اسود غنسی او مسیلمه کذاب وغیره دې ټولو هغه دعوې کړې وي نو بیا هغه پیغمبران ثابت شو نعوذ بالله نه د پیغمبر علیه السلام د نبوت د میلاوېدو نه بعد بل نوی پیغمبر هغه نشته نه تشریعي نه امتی نه ذولی نه بروزی دا ستې دا اعتبارات په انشاءالله بیا بل هغه کې بیان کو نو په دغه اعتباراتو سره بل نوی پیغمبر منلو ته مونږ تیار نه یو او که کم کس دعوه کوي نو هغه به کذابي دجال به وي لغین به وي او که یو سړی وي چېرې یو کس دعوه وکړه او پلانکي کس ته دلیل غواړي چې ته په کم دلیل پیغمبر نو زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دې باره کې بیا فتوا ډېره سخته ده وی چې دا کم سړی ته دلیل طلب کوي چې ته دلیل پیش کا وی دا سړی ورسره هم به دې کافر کېږي ولې چې نبی علیه السلام په خپله ویل چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدي او انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم نبی علیه السلام صفا ارشادات بیان کړي دي وی دا نبی علیه السلام په نبوت کې د شک راځي ځکه د دې بل کس نه وروستو هغه دلیل طلب کړي نو دا آسان تعریف دی که قادیانان به د نوجوانانو سوال کړي چې د ستاسو د عقیدې مطابق هغې عقیده خو دا ده چې عیسی علیه السلام هغه وفات دی او کشمیر کې نعوذ بالله قبر دی دا د ای عقیده ده هغې وي چې د ستاسو د مسلمانانو عقیده دا ده د قرآن او د حدیث نه دا ثابته ده چې عیسی علیه السلام جمدی دی بر دویم اسمان کې دی د قیامت ان قریب به راځي نو تاسو خو چې د نبی علیه السلام نه بعد بل پیغمبر نشته نه عیسی علیه السلام چې راځي د دې جواب آسان دا دی چې مونږ وایو د نبی علیه السلام نه بعد بل نوی پیغمبر هغه به نه راځي باقي عیسی علیه السلام هغه د بني اسرائیلو پیغمبر او هغې ته انجیل بیان کړی دی یعنی هغه خو زوړ پیغمبر دی هغې ته د انجیل دعوت ورکړی دی دا خو هغه یو دعا کړ چې الله به د امت کې ما صرف هغه راولي نو د دې د وجې نه دا اعتراض دا دای بېځایه او دقې آسان جواب دی چې عیسی علیه السلام زوړ پیغمبر دی بني اسرائیل ته هغه انجیل بیان کړی دا مختصر د عقیدې د ختم نبوت تعریف او بیا د قادیانو دغه سوال او د هغې جواب دا اولنی درس انشاءالله ټایم په ټایم باندې به بیا نور درسونه هغه نشر کوو